د پاکستان حکومت ته محمود خان اڅکزي د ډیورنډ کرښې د ورانولو اخطار ورکړی. محمود خان اڅکزي ویلي چې د ټولو پښتنو سره به یو ځای د ډیورنډ فرضي کرښې ته ځي او دغه کرغېړنه کرښه به د تل عمر لپاره له منځه وړي. دا چې محمود خان اڅکزي نور څه ویلي په اړه پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ډیورنډ کرښې د اغزن تار د پرې کولو په اړه د محمود خان اڅکزي خبرداری. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د پاکستان حکومت د چمن د احتجاج کوونکو غوښتنې نه مني نو د سیمې د خلکو له لښکر سره به د ډیورنډ په کرښې لګېدلي اغزن تار ته اول هغه لاس ور واچوي او بیا چې د پاکستان حکومت ورته کومه سزا ورکوي هغه تیار دی. اڅکزي پرون په چمن پر لات کې دا څرګندونې کړي. هغه زیاته کړه زه د کلي اډکول اوسېدونکی یم، زما هدیره د تار پر ابله خوا پته سوې ده او ته به وماته وایه چې پر پاسپورت به ځې. هغه وویل څوک هم دغه پریکړې منلو ته تیار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د سیمه ییز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي پر سپین بولدک او چمن لارې د تګ راتګ کوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د عملي کېدو ټینګار کړی. پاکستان له څو میاشتو راهیسې د چمن او بولدک پر لاره د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو پر اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرل جبري کړل چې له توندو مخالفتونو سره مخ سو. په دې لړ کې پښتنو ملت پالو له څو میاشتو راهیسې اعتراضي پرلت پیل کړی چې لا هم دوام لري، خو کومه خاصه پایله یې نه تر سترګو کیږي. څو ورځې مخکې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي وه چې نیم افغانستان تر ډیورنډ کرښې هاخوا پروت دی. هغه ویلي وه موږ افغانان هیڅکله ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې او پر دې کرښه په ویزه او پاسپورت تګ راتګ قطعا د منلو نه دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.